سلامونه دوستانو، نن زلته نصیر خان سره مرحوم مقري صاحب زوی چې دلته موږ سره په ساکرامنټو کې ده. سلامونه څنګه یاست؟ وعلیکم السلام، شکر تاسو جوړ په خیر. ښه، تاسو مخکې ساعت کې د دې ځای په هکله ماته یو څه معلومات راکړل. دا ګندنه ګورئ دوستانو، دا ښکلی ونې ګورئ دوستانو. نو د دې په هکله به ماته نصیر خان لږ معلومات راکړي. دا نه کې لږه وچه شوې ده دا ګندنه. مې 2.5 کاله مخکې پلار ماته راغلی و، هغه وکرله. نو دا بل خواته و بیا مې ځمکه ټوله راپورته کړه، دې خوا نه راوړله. ما نه غوښتل چې اخوا لمر نه و. دا د ده د لاس ګندنه ده چې دا راته کرلې ده. یعنې خپله مقري صاحب دا ګندنه کرلې. خدای دې وبخښي. په خپله ټوله څو ځلې دا ریبرې د اوسه پورې شنه ده د ده د لاس. ښه، ډېر نور ونې ما ډېرې وکرلې، یو ونه مو نه لګېده. دا ونه د خپل په لاس کېښودله. دا ونه شفتالو ونه ده، دا هم ډېره ستره